سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې په الماني ژبه باندې دوه مهمې جملې جوړوم په غوښتنه د نور محمد ابراهیمي صاحب. پوښتنه شوې ده وایي چې په الماني ژبه باندې څنګه وایو ستا ملګری چیرته دی، او که تاسو ورته وایي هغه 15 منټه مخکې بیرون لاړ. اول دا جمله زه کوو چې ستا ملګری چیرته دی، نو دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Wo ist dein Freund? Wo ist dein Freund؟ یعنی ستا ملګری چیرته دی. دوستانو دغه جمله د مذکر لپاره استفاده کیږي، یعنی د سړیانو لپاره. او بله جمله ده چې موږ وایو هغه 15 منټه یا 15 دقیقې د مخه یا مخکې بهر لاړ، نو دا جمله بیا داسې وایو: Er ist 15 Minuten vorher draußen gegangen. Er ist 15 Minuten vorher draußen gegangen. یعنی 15 دقیقې مخکې بیرون لاړ.